هر 2 ورځې پس چې دی په دې کې دی داسې ګرځي دغسې چې کوم ګوپي را رسېدلي وي هغه چې دی والی کېږي. دلته کې کوم ګوپیان چې ډېری کړي نو د هغې نه چې دی پاڼې کټ کوي لکه دا تاسو وګورئ مخامخ تاسو ته به ښکاري او چکی پکې داسې راښکاره شي له خیره سرې. هر شاپر کې دړی ګوپي اچوي دا په دړو باندې خرڅېږي. دلته کې یو تله پرته ده په هغې باندې تلیم نو دغه کلته کې چې دی دا شاپرې بیا ډېری کي دې پسې به ماښام دلته کې بیا ګاډی راځي او دا به منډۍ ته وړي. دا د منډۍ دپاره بالکل ریډي شو. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر شوم جي. دا وخت په کلي کې موجود یم او دا د ګوپیانو فصل دی. دی ګوپیانو فصل کې څه داسې ګوپیان دي چې هغې چکی غټې کړي دي هغه را رسېدلي دي هغه چې دی د مارکیټ ته د وړو دي. ماشاءالله په دې ګوپي کې دی چکی ته وګورئ له خیره سرې. نو دا چې دی بې موسمه ګوپي دی، موسم یې نو او دا یې کرلي دي خو بیا چې دی په دې پټي کې دا هم شوي دي له خیره سرې او څه چې دی لا واړه واړه دي. دا وګورئ دې کې لا چکی نشته تش دي، دې کې بیا چکی وړه ده. دا به بل نمبر ته چې دی تیاري. نو په دې کې زموږ د اتره فرهاد خان چې دی له خیره سرې اوس ګوري او دلته کې په دې کې چکی ګوري چې کومې ریډي شوي وي هغه ورسرې چې دی وهلی کېږي. دا وګورئ ګرځي چاڼ پکې کوي ښه. هر 2 ورځې پس چې دی په دې کې دی داسې ګرځي دغسې چې کوم ګوپي را رسېدلي وي نو بس هغه چې دی والی کېږي ته له خیره سره. کوم ګوپیان چې هلته ووالی شي دا ځوانان یې بیا راچلوي او دلته کې یو داسې ښایسته ټوپکی چې دی لګولی دی. دا وګورئ دا ګوپیان چې دی دلته کې جمع کوي خو دلته بیا دې سره یو چل کوي منډۍ ته تیاری. دا ما په 2 قسمه لیدلي دي چې دا منډۍ ته وړلی کېږي. یو خو چې دی همداسې پاڼو سره یې لوډر ګاډې سوزکې چې سیم کړي هغه راولي او دا چې دی د دې ګوپیانو نه ډک کي او منډۍ ته یوسي. خو دی ورسره یو بل چل کړی هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې شریک کوم. د ټول نه فسټ خو درته دا ویل غواړم چې دلته کې کوم ګوپیان چې ډېری کړي نو د هغې نه چې دی پاڼې کټ کوي لکه دا تاسو وګورئ مخامخ تاسو ته به ښکاري او چکی پکې داسې راښکاره شي له خیره سرې. ماشاءالله دا وګورئ ښه دا چکی چې دی په دې کې راښکاره شي دې نه دا پاڼې دلته کې کټ کي. دا وګورئ دا یو لوی ټوپکی به تاسو ته ښکاري. بل که زه تاسو ته ووایم دلته کې بیا د هغه چکو نه ټوپکي لګېدلي. بیا هغې نه پس دلته کې شاپرې دا دي پرتې دي. په هر شاپر کې دړی ګوپي اچوي دا په دړو باندې خرڅېږي او کله چې دې کې دړی ګوپي واچوي دلته کې یو تله پرته ده په هغې باندې تلیم نو دغه کلته کې چې دی دا شاپرې بیا ډېری کي. دې پسې به ماښام دلته کې بیا ګاډی راځي او دا به منډۍ ته وړي. دا د منډۍ دپاره بالکل ریډي شو. نو د دومره خوارۍ نه پس چې دی دا ګوپي تیار شي د خرڅ دپاره بیا یې منډۍ ته وړي او بیا چې دی هلته کې په دې باندې مختلف ګاګ چې دی راځي بیپاریان پې راځي او دا مالونه چې دی اخلي بیا لوکل سطح باندې خرڅېږي. نو دوباره داسې پراسیس چې دی کلو دوکانونو ته واپس راشي او دلته کې بیا پرچون باندې خرڅېږي له خیره سرې. نو څه داسې قسمه طریقې کار دی د دې ګوپي د سنبالي. هر څه چې دی تاسو په ویډیو کې له خیره سره وکتلو او اوس زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله په امان.